2020 کال د افغانستان لپاره له غم او ویر څخه ډک کال. هغه داسې چې نن ورځ افغانانو یو داسې کمیډي اداکار چې د افغانستان هر وګړي له هغه سره ځانګړې مینه لرله له لاسه ورکړی. هغه کمیډي اداکار څوک دی او ولې مړ شو او څه پرې شوي وي، واقعه یې دلته په ویډیو کې راسره وګورئ. ګلنو دوستانو السلام علیکم، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. په سر کې درته د نوي کال مبارکي ووایم. خدای دې وکړي چې په خیر سره مو پیل کړی وي. د ویډیو تر کتلو زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. همدا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د کمیډي برخې ممثل او کمیډین آصف جلالي د زړه د ناروغۍ له امله له دې فاني دنیا سره مخه ښه وکړه او د تل لپاره یې له دې نړۍ څخه سترګې پټې د مرګ په خوب ویده شو. هغه ممثل چې زرګونه خلک به د تالار کې د ده هغو خبرو ته ناست وو چې له ده هغه خبرو کې به مزاحیه، طنزیه او خنده‌توب لیدل کېده. هغه کسان نن خفه دي چې هغه ته به په تالار کې نوبت نیوه او ان تر یو میاشت مخکې به هغه تالار ډک شوی و او ټیکټ به یې چاته نه میلاویده. خورشید تلویزیون د آصف جلالي په مرګ باندې یتیم شو او اوس هغه مخکیني مینوال به څه ووایم چې ولري. آصف جلالي هغه څوک و چې خفه زړونه یې خوشحالول او د افغانستان په هر وګړي په زړه کې یې ځانګړی ځای درلود. هغه داسې یو ممثل و چې د نړۍ مغروره خلک بلکې سفیران، هغه که د عربي مملکو وي که د نورو خارجي مملکتو سفیران یې په خندا کړي وو او د خپلې برنامې میلمانه کړي یې وو. هغه داسې یو ممثل و چې ډېره مغروره او کبرجنې انجونې بلکې هغه د نړۍ په سطحه ښاپیرۍ یې خندولې وې او هغو سره یې ممثلي یعنې کمیډي ډرامې ډکې کړې وې. ګلنو دوستانو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ.